अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یو ځل بیا د عشرې اکیډمۍ نه تاسو ټولو ته په خیر راغلی وایو د یو نوي ټاپک سره. ټاپک دی بایو کیمسټري. د کیمسټري چې کوم برانچز روان وو چې کیمسټري مونږ په پورشنز کې ډیوایډ کړله، پای کې یو برانچ دی، د هغه برانچ نوم دی بایو کیمسټري. اولنۍ خبره دا چې بایو کیمسټري وایي څه ده. د بایو کیمسټري ډیفینیشن څه دی؟ نو بایو کیمسټري مونږ وایو the branch of chemistry in which we study synthesis, composition, decomposition, and chemical reaction of a substance or a matter. Chemical reaction of a matter inside the body of living organism. یا living things. د ډیفینیشن مطلب سره د کیمستري هغه برانچ په کوم برانچ کې چې موږ سټډي کوو د سینتھیسس، د کمپوزیشن، د ډیکمپوزیشن او د کیمیکل ریاکشن د یو میټر په لیوینګ باډي کې. د کله چې د یو میټر موږ سینتھیسس سټډي کوو، د یو میټر موږ کمپوزیشن سټډي کوو، د یو میټر موږ ډیکمپوزیشن سټډي کوو او د یو میټر موږ کیمیکل ریاکشن سټډي کوو. خو په کوم ځای کې به دا سټډي کوو؟ انسایډ د لیوینګ باډي. مطلب په لیوینګ باډي کې به دا څونه موږ دنده سټډي کوو. وس د ورډ سینتھیسس مطلب سره د ورډ سینتھیسس مطلب دی یو سیس تیاریږي څنګه، یو میټر تیاریږي څنګه. لکه زموږ سره یو میټر دی، هغه میټر ته موږ وایو ګلوکوز C6H12O6. وس دا ګلوکوز چې تیاریږي څنګه کنه، نو تاسو ته پته چې فوټوسینتھیسس یو پروسس یو سنلایټ راشي او هغه په څه باندې ولګي؟ په گرین لیف باندې ولګي د ټری، او د هغې سره سره د واټر په پریزنس کې او د کاربن ډای اکسایډ په پریزنس کې داسې څه کېږي؟ تیارېږي. نو چې اوس د ده سینتھیسس څنګه کېږي که نه، د دې میټر دا اوس میټر دی، دا سره میټر دی، او دا میټر په کومه طریقه باندې تیارېږي؟ لکه مطلب واټر پلانټ څه کې ابزارب کړي بای روټس، دغسې سنلایټ راشي هغه څه شي په بوټي باندې ولګي او د هغې سره سره کاربن ډای اکسایډ هغه څه کي انهیل کړي. دا ټوټل قصې چې وشي د دې نه بعد چې کوم دا پروسس کېږي، دا سیس چې تیارېږي، دا کوم میټر چې تیارېږي، دې سیس ته وایي سینتھیسس. چې یو میټر تیارېږي څنګه. بیا دویم ټرم دی کمپوزیشن. بیا به موږ دا ګورو که نه، په دې کې بیا دویم سټډي څه کوو چې د دې سیس کمپوزیشن سره دا سیس جوړ له څه نه دی. که تاسو کمپوزیشن ته وګورئ نو دا میټر جوړ دی د کاربن نه، د هایډروجن نه او د اکسیجن نه. موږ پکې دا سټډي کوو. درېیمه موږ دا سټډي کوو په دې برانچ کې د کیمسټري چې د دې سیس ډیکمپوزیشن کله وشي. د ډیکمپوزیشن مطلب دا دی چې کله موږ څه وکړو، یو څیز وخورو پای کې ګلوکوز وي، ټیک شو. مونږ یو میټر وخوړ او په هغه میټر کې ګلوکوز دی، لکه مطلب مونږ ګلوکوز څه وخوړو. چې مونږ کله وخوړو اوس په دا ګلوکوز څه کېږي؟ دی به ډیکمپوز کېږي، مونږ له به انرژي راکوي. نو چې کله دی ډیکمپوز کېږي که نه، د ده ډیکمپوزیشن به سټډي کوو چې مطلب دی ډیکمپوز شي څه به دې جوړېږي. لکه دی چې ډیکمپوز شي نو څه به دې جوړېږي؟ کاربن ډای اکسایډ به دې جوړېږي، واټر به دې جوړېږي، انرژي به دې جوړېږي که نه. هر ارګینیک کمپاونډ چې کله څه کېږي؟ ډیکمپوز کېږي یا د کیمیکل بریک ډاون کېږي، نو دنه به څه جوړېږي؟ یاد ساتئ، کاربن ډای اکسایډ به دې جوړېږي، واټر به دې جوړېږي، انرژي. که هغه هر ارګینیک کمپاونډ دی. کلیر؟ نو دا یو ارګینیک کمپاونډ دی چې کله دی ډیکمپوز شي که نه، نو مطلب د ده نه به داسې څیزونه جوړېږي. بل دی کیمیکل ریاکشن. سره یو ټرمز دی، هغې ته وایي کیمیکل ریاکشن. د کیمیکل ریاکشن دا مطلب دی چې په باډي کې به څه کېږي؟ اوس په میټابالیزم کېږي. بیا پای کې د میټابالیزم دوه ټایپ دي، کیټابالیزم او انابالیزم. چې په باډي کې به دا ریاکشن څنګه کېږي؟ مطلب دا میټر به اوس څه کوي؟ کیټابالیزم یا انابالیزم به کوي که نه. دا خو بل څوک نه کوي. نو چې دا کم میټر دا پراپرټیز موږ سټډي کوو یا دا کم ریاکشن چې موږ سټډي کوو په کم برانچ کې د کیمسټري، دې برانچ ته وایي بایو کیمسټري. نو بایو کیمسټري د کیمسټري هغه برانچ دی چې په کم برانچ کې موږ سټډي کوو د سینتھیسس، د کمپوزیشن، د ډیکمپوزیشن او د کیمیکل ریاکشن د چا؟ د میټر په لیوینګ باډي کې دنده. نو چې کله په یو لیوینګ باډي کې دنده موږ دا څیزونه سټډي کول، د میټر کمپوزیشن او سټډي کوو، ډیکمپوزیشن او سټډي کوو، کیمیکل ریاکشن او سټډي کوو او سینتھیسس او سټډي کوو. نو دې برانچ ته وایي بایو کیمسټري. څه نوم به ورته وایي؟ بایو کیمسټري. بیا
ها بل برانچ زموږ سره د کیمستري د انډستریل کیمستري په انډستریل کیمستري کې به موږ څه سټډي کوو چې د برانچ اف کیمستري ډیفینیشن به څه شي د برانچ اف کیمستري د کیمستري سره برانچ دی ولني خبره خدا سره موږ ته معلومه ده چې دا د کیمستري سره برانچ دی ان ویچ وی سټډي په کوم کې به موږ څه سټډي کوو ان ویچ وی سټډي techniques for the preparation of different industrial product ها د کیمستري هغه برانچ په کم برانچ کې چې موږ څه سټډي کوو دا سټډي کوو کنه چې یو پروډکټ به څنګه جوړیږي ټیک شو لکه فار ایگزامپل مونږ وایو سیمنټ زموږ سره څه شی دی سیمنټ یا کاسمیټکس به مونږ والو سیمنټس یا به والو څه کاسمیټکس ها اوس دا سیمنټ شو یا کاسمیټکس شو دا چې په کومه طریقه باندې څه کېږي تیاریږي که نه دا سیمنټ په کومه طریقه باندې تیاریږي یا څه کېږي کاسمیټکس په کومه طریقه باندې څه کېږي تیاریږي نو دې برانچ ته به د کیمسټري موږ څه نوم وایو دا کوم طریقه چې موږ وایو چې په کومه طریقه باندې به سیمنټ تیاریږي ځکه چې دا یو انډسټریل پروډکټ دی کاسمیټکس زموږ سره څه شی دی انډسټریل پروډکټ دی داسې تاسو نور هم هغسې شی لکه ګلاس زموږ سره انډسټریل پروډکټ دی میډیسن زموږ سره انډسټریل پروډکټس دي چې تاسو په خپل کور کې چېرته هم وګورئ که نه هر یو څیز به ستاسو سره انډسټریل پروډکټ لکه که ستاسو په دیوال باندې پینټ شوی دا انډسټریل پروډکټ دی که مطلب ستاسو په کور کې په فرش باندې ټایلز لګېدلي دا څه شی دی انډسټریل پروډکټ دی که ستاسو په کور کې بلب لګېدلی دا هم سره یو انډسټریل پروډکټ دی وټ ایور چې هر ځای ته ګورئ هر یو څیز به صحیح انډسټریل پروډکټ وي که تاسو په کوم شیمپو باندې سر وینځئ دغه به صحیح انډسټریل پروډکټ که په کوم صابون باندې مخ یا لاس وینځئ دا به صحیح انډسټریل پروډکټ وي هر یو څیز تاسو سره دی انډسټریل پروډکټ اوس دا انډسټریل پروډکټ تیار شي په کومه طریقه باندې دي په کومه طریقه باندې انډسټریل پروډکټ تیار شوي دي د دې طریقو سټډي چې موږ د کیمسټري په کوم برانچ کې کوو دې برانچ ته وایي انډسټریل کیمسټري څه نوم ورته وایي نو بیا که ډیفینیشن تاسو وګورئ ما لیکلی چې د کیمسټري هغه برانچ چې په کوم برانچ کې موږ څه سټډي کوو د ټیکنیکس د کم ټیکنیکس پر د پریپریشن اف انډسټریل پروډکټ چې کم موږ له بس کې هیلپ راکوي د یو انډسټریل پروډکټ په تیارېدو کې نو چې کله یو انډسټریل پروډکټ تیارېږي او د دې انډسټریل پروډکټ د تیارېدو لپاره کومې طریقې دا طریقې موږ سټډي کوو په کوم برانچ کې دې برانچ ته د کیمسټري وایي انډسټریل کیمسټري ها د کیمسټري بل یو برانچ دی هغه برانچ ته وایي نیوکلیر کیمسټري په نیوکلیر کیمسټري کې به څه سټډي کوو د برانچ اف کیمسټري in which we study nucleus chemistry in which we study nucleus اولنی خبردار چې په دې برانچ کې موږ څه سټډي کوو نیوکلیس به سټډي کوو بیا به سټډي کوو properties of the particle present in the nucleus دویمه به څه سټډي کوو properties of the particles present in nucleus دویمه به څه سټډي کوو چې په نیوکلیس کې کوم پارټیکل پریزنټ دي کنه د هغو خصوصیات څه دي بل به کې سټډي کوو and emission and absorption of radiation from the nucleus نیوکلیس کې څه کیږي د ریډیشن ابزارپشن څنګه کیږي او د ریډیشن امیشن څنګه کیږي بل به کې سټډي کوو چې and the emission and absorption of radiation from the nucleus and absorption of radiation from the nucleus ها اوس په دې برانچ کې موږ څه سټډي کوو تاسو وګورئ په دې برانچ کې موږ سټډي کوو کنه چې نیوکلیس څه شی دی لکه که تاسو ته پته وي تاسو ته خو پته نه شاید لکه تاسو اولنی لیکچر چې د اټم په منځ کې یو سنټرل پارټ هغه سنټرل پارټ ته موږ وایو نیوکلیس څه نوم ورته وایو یو اټم د هغه په سنټر کې څه یو سنټرل پارټ وي په کوم ځای باندې څه پازیټیو چارج وي دغه ځای ته موږ وایو نیوکلیس د اټم په سنټر کې یو ځای په هغې باندې پازیټیو چارج او دغه ځای ته موږ څه نوم وایو نیوکلیس ورته وایو نو په دې برانچ کې به ټول ناول موږ سټډي کوو د دې نیوکلیس پوه شوئ تاسو چې نیوکلیس څه شی دی د کیمسټري په کوم برانچ کې چې موږ نیوکلیس سټډي کوو
properties of the particle present in the nucleus. بیا په دې نیوکلیس کې زموږ سره پارټیکل پریزنټ دي. په دې نیوکلیس کې زموږ سره څه پریزنټ دي؟ پارټیکل. لکه دلته زموږ سره پروټون پریزنټ دی، نیوټرون پریزنټ دی. بیا به موږ د دې پارټیکل پراپرټیان اسټډي کوو چې آیا د څه خصوصیات دي، د څه خصوصیات دي. لکه د پروټون زموږ سره څه خصوصیات دي چې و پروټون باندې پازیټیو چارج دی او دی به د نیګیټیو چارج طرف ته څه کېږي؟ بینډ کېږي به. یا د بل خصوصیات دا دی چې دی څه کوي؟ یو سمال پین ویل دلته موږ په لاره کې ولګو نو دی پارټیکل دی هغه تاووي. نور د داسې بلا شي خصوصیات کېدای شي. یا د نیوټرون څه خصوصیات دي؟ نیوټرون دا خصوصیات دی چې د چارج ډیټیکټر د سره نیوټرل دی، په د باندې څه چارج نشته. یا دی څه کوي؟ په اسانه باندې یو څه نه څه کېږي؟ وزي پینټریشن پاور یې های دی. دا ټوټل خصوصیات به څه کې اسټډي کوو؟ په نیوکلیر کیمسټري کې به اسټډي کوو. بل به موږ اسټډي کوو دلته اینډ ایمیشن اینډ ابزارپشن اف ریډیشن فرام د نیوکلیس، چې د دې نیوکلیس نه ریډیشن ایمیټ کېږي څنګه او ریډیشن ابزارب کېږي نیوکلیس څنګه. لکه نیوکلیس کله ریډیشن ابزارب کوي او کله ریډیشن څه کوي؟ ایمیټ کوي. دا ټوټل قصې به موږ اسټډي کوو په نیوکلیر کیمسټري کې. نو په نیوکلیر کیمسټري کې به ټول ناول موږ نیوکلیس اسټډي کوو چې نیوکلیس څه شی دی. دویم به اسټډي کوو چې پراپرټیز اف د پارټیکل پریزنټ ان نیوکلیس، چې په نیوکلیس کې کم پارټیکل پریزنټ دي او یا د دغې پارټیکلو خصوصیات څه دي. ټیک شو؟ لکه تاسو څنګه چې لږ ساعت مخکې ما تاسو ته د پروټانو او د نیوټرانو خصوصیات وویل لږ ډېر، چې دا پارټیکل چې کوم دي که نه د دوی به څه خاص خصوصیات دي کوم چې په نیوکلیس کې پریزنټ دي. دا اسټډي به په کوم ځای کې کوو؟ په نیوکلیر کیمسټري کې. بل به موږ اسټډي کوو اینډ ایمیشن اینډ ابزارپشن اف ریډیشن، چې د دې نیوکلیس نه ریډیشن ایمیټ کېږي څنګه او د دې نیوکلیس ته ریډیشن ابزارب کوي څنګه. د ریډیشن ابزارب کوي څنګه او د ریډیشن ایمیټ کوي څنګه. لکه تاسو ته که پته وي زموږ سره دوه قسمه ریاکشنې کېږي. یو ته موږ وایو نیوکلیر فیشن ریاکشن او بل ته وایو نیوکلیر فیوژن ریاکشن. په فیوژن ریاکشن کې به دوه سمال نیوکلیای څه کېږي؟ یو دی فیوژن ریاکشن نیوکلیر فیوژن او بل دی نیوکلیر فیشن. نو په فیوژن ریاکشن کې به دوه نیوکلیای سمال نیوکلیای به څه کېږي؟ کمباین کېږي به او دنه به څه جوړېږي؟ یو غټ نیوکلیس به ترې جوړېږي، یو غټه نیوکلیای به ترې جوړېږي. نو چې دنه دا غټه نیوکلیای جوړېږي نو ته وایي فیوژن، نیوکلیر فیوژن. ټیک شو؟ نو په فیوژن کې به څه کېږي؟ مطلب دا یو ریاکشن دی چې په دې کې به څه کېږي؟ ریاکشن به ابزار کېږي که ریډیشن به ایمیټ کېږي څه به کېږي. ټیک شو؟ یو دی فیشن ریاکشن. څه دی فیشن ریاکشن؟ فیشن ریاکشن ته که تاسو وګورئ که نه فیشن ته، نو په فیشن کې زموږ سره یو غټ نیوکلیس دی، صحیح غټ نیوکلیس. لکه اوس زموږ سره دا نیوکلیس دی او دی څه کېږي؟ وړو وړو نیوکلیس ته ماتېږي. وړو وړو نیوکلیس ته څه کېږي؟ ماتېږي. نو غټ نیوکلیس څه شي؟ وړو سمال نیوکلیس ته څه شي؟ مات شي ورته. نو دې قسمه ریاکشن ته بیا وایي فیشن. څه نوم ورته وایي؟ نو یو دی زموږ سره نیوکلیر فیوژن ریاکشن او بل دی وړو څه؟ نیوکلیر فیشن ریاکشن. نو که تاسو دې څه ته خیال وکړئ د فیوژن ته او فیشن ته، دا اسټډي به هم پسې کې کوو په نیوکلیر کیمسټري کې. نو یاد ساتئ چې نیوکلیر کیمسټري د کیمسټري هغه برانچ دی پسې کې به نیوکلیس اسټډي کوو. په نیوکلیس کې کم څه دي پارټیکل پریزنټ دي، د هغو خصوصیات څه دي، د نیوکلیس نه ریډیشن ابزارب کېږي څنګه او نیوکلیس ته ریډیشن ایمیټ کوي څنګه. د ریډیشن ټوټل څیزونه به موږ اسټډي کوو په نیوکلیر کیمسټري کې. څه کې به اسټډي کوو؟ په نیوکلیر کیمسټري کې. او د کیمسټري زموږ سره بل یو برانچ دی، لاست برانچ، او هغه برانچ دی وړو څه؟ هغه دی انوایرمنټل کیمسټري. کوم برانچ دی؟ انوایرمنټل کیمسټري، چې مطلب دا د کیمسټري بل یو برانچ دی او دې ته وایي څه نوم به ته وایي؟ انوایرمنټل کیمسټري، چې په دې برانچ کې به موږ څه اسټډي کوو. نو یاد ساتئ د سر نه چې ما کله سټارټ اخیستی اول مې ویلې ارګینیک کیمسټري. نو په ارګینیک کیمسټري کې موږ اسټډي کوله د څه؟ د هایډروکاربن او د هغې د ډرایویټیوز چې کوم کمپاونډ د څه نه جوړي؟ د کاربن او د هغې د څه نه جوړي؟ د دې هایډروکاربن نه څوک ډیرایو شوي دا اسټډي به کوله. بیا مې بل برانچ ویلی هغې ته مې ویلی انارګینیک کیمسټري. په انارګینیک کې به موږ اسټډي کوله د څه؟ د ټوټل ایلیمنټو د هغې د کمپاونډو ایکسپټ د چا نه؟ د هایډروکاربن او د هغه د ډرایویټیوز نه. بیا بل برانچ هغې ته موږ فزیکل کیمسټري ویلو، په هغې کې موږ فزیکل پراپرټیانې د میټر اسټډي کولې او د هغې سره سره څه اسټډي کول؟ کیمیکل ریاکشن، چې مطلب یو میټر کیمیکل چینج په دې کې څنګه راځي، د کیمیکل ریاکشن څنګه کوي او د فزیکل خصوصیات څه دي. په بل برانچ کې مونږ ویلو که تاسو ته یاد وي انالیټیکل کیمسټري، په هغې کې مونږ د میټر کوالټي او کوانټټي اسټډي کوله. دغسې په بایو کیمسټري کې مونږ څه اسټډي کوو؟ د میټر کمپوزیشن، ډیکمپوزیشن، سینتھیسس او څه کیمیکل ریاکشن په لیوینګ باډي کې دنده. په دې برانچ کې به انډسټریل کیمسټري کې مونږ اسټډي کوو د څه؟ د پریپریشن اف څه؟ ډیفرنٹ انډسټریل پروډکټ، چې مختلف انډسټریل پروډکټ څنګه جوړېږي. په نیوکلیر کیمسټري کې څنګه تاسو ته پته ویل چې ابویسلی مونږ پکې د څه په باره کې اسټډي کوله؟ د نیوکلیس په باره کې پکې اسټډي کوله. څنګه چې په دې څیزونو کې د هر یو څیز سره مونږ ریلیټډ د هغه څه اسټډي کوله، نو په انوایرمنټل کیمسټري کې مونږ د څه اسټډي کوو؟ په دې کې به مونږ اسټډي کوو د انټریکشن اف کیمیکل سبسټانس وذ د انوایرمنټ اینډ دیئر امپیکټ اف اکټ. د څه اسټډي به کوو؟ د اسټډي اف انټریکشن اف کیمیکل، د اسټډي اف interaction of chemical substance with environment, of chemical substance with environment.
سبستانس وذ انوایرنمنت. اسانه خبردار چې بدی برانچ مونږ کیمیکل سبستانس سټډي کو خو د سر ریلیټډ به دغه سټډي کو د انوایرنمنت ریلیټډ چې مطلب د انوایرنمنت سره د دې سبستانس څه تعلق دی. ټیک شو. او پلس په سټډي کو سو اینڈ دیئر امپیکټ آن اٹ اینڈ دیئر امپیکټ آن اٹ چې بیا د دې کیمیکل سبستانس په انوایرنمنت باندې اثر سره کلیر. په انوایرنمنټل کیمستري کې موږ سټډي کوو د کیمیکل سبستانس د انوایرنمنت سره تعلق سره. اولنې خبردار لکه زموږ سره کیمیکل سبستانس کې سره راځي مختلف کیمیکل سبستانس دي کنه. لکه زه تاسو سره اگزامپل بسوالم په اگزامپل کې بزوالم اوزون یو کیمیکل سبستانس دی. وس دا کیمیکل سبستانس چې دی د انوایرنمنت سره تعلق سره د انوایرنمنت سره تعلق سره او بیا د دې کیمیکل سبستانس په انوایرنمنت باندې افیکټ سره. لکه اولنې به سټډي مونږ کوو د دې کیمیکل سبستانس د انوایرنمنت سره څه تعلق دی. دا سټډي به کوو که مطلب د انوایرنمنت کې بیا زموږ سره څه راځي مختلف پورشن راځي چې یو پورشن پکې مونږ وایو اټماسفیر. په اټماسفیر کې په یو خاص ځای کې د اوزون پریزنټ دي په 30 کیلومتر باندې. هغه ځای ته مونږ وایو اوزونوسفیر چې په کوم ځای کې اوزون لیر جوړ شوی. په هغه ځای کې دا اوزون چې دی کنه د پروټیکټیو شیلډ کار کوي د څه شي نه د الټرا وایډ ریز د مونږ بچ کوي. دغه د انوایرنمنت سره یو تعلق دی. ٹھیک شو. بیا د او 3 چې دی کنه د په ګراوند لیول باندې میلان دی هم زموږ سره په ګراوند باندې مطلب کم ته چې اولنې کم چې کم د اټماسفیر چې کم سره لیر دی کم ته چې موږ ټروپوسفیر وایو په دې ټروپوسفیر کې هم دی پریزنټ دی. اوس په موږ دا ګورو چې دې ټروپوسفیر کې د دې کیمیکل سبستانس د انوایرنمنت سره څه تعلق دی او بیا دې په انوایرنمنت باندې څه اثر کوي. په انوایرنمنت باندې اثر څه کوي لکه مطلب د په انوایرنمنت باندې اثر سره. بل که تاسو ګورئ کاربن ډای اکساید زموږ سره یو ګیس دی او کیمیکل سبستانس دی. د دې کیمیکل سبستانس موږ ګورو انټریکشن چې د کیمیکلی څه انټریکشن دی د انوایرنمنت سره. لکه تاسو ګورئ د انوایرنمنت سره دا تعلق دی کنه چې پلانټ څه کوي کاربن ډای اکساید یوز کوي د هغې په مدد سره څه جوړوي فوډ تیاروي پریپریشن اف فوډ کوي که نه کوي. نو کوم پلانټ چې ځان له کوم خوراک تیاروي هغه د په څه باندې کوي په مدد باندې کوي مطلب د په هیلپ باندې هغو ځان څه کوي خوراک تیاروي. خو بل د په انوایرنمنت اثر سره که د کانسنټریشن سیوا شي څه چل به کېږي پوه شوئ تاسو. لکه مطلب ګلوبل وارمنګ به راځي ځمکه به ګرمېږي پوه شوئ تاسو. د ګرین هاوس ګیس دی نو د دې سیز بیا په انوایرنمنت باندې اثر سره. ټیک شو. نو د څنګه د په انوایرنمنت باندې اثر سره او د انوایرنمنت سره تعلق سره انټریکشن چې د انوایرنمنت سره څه تعلق دی او بل چې د په انوایرنمنت باندې اثر سره یو کیمیکل سبستانس د انوایرنمنت سره تعلق سره او په انوایرنمنت باندې اثر سره. دا سټډي چې موږ د کیمستري په کوم برانچ کې کوو هغه برانچ ته وایي انوایرنمنټل کیمستري. نو سټوډنټس دا زموږ سره برانچ اف کیمستریز چې کوم موږ د کیمستري برانچ شروع کړو د ارګینیک کیمستري نه او ختم وکړو په څه باندې په انوایرنمنټل کیمستري. نو میبي چې ویډیو به لږ لینتي خو تاسو ته په پارټس کې راشي مطلب په ډیفرنٹ پارټس کې به دا ویډیو موږ ډیوایډ کړو. تاسو ون بای ون وګورئ په کوم ځای کې څه مسلې په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ او د هغې پورې د نوي لیکچر دپاره حشیر اکیډمي یاد ساتئ میلاویږو د نوي لیکچر سره. د الله په امان.